رسول الله فرمایي پر روایت سهل بن سعد جنت کې اته دروازې دي دغه یو دروازه شاغل ویل شي باب الريان دی باندې نه داخليږي مګر هغه انسانان چې هغه روزدار دي روزه کې لوګم دا تند نه خو لیکن دا تند ډیره سخت دی په نسبت سره لوګیلا او بل حدیث کې دا راځي رسول الله فرمایي چې خرچه کړه او انفاق کړه دوه شیونه ان دوه جوړې لکه دوه جامې شوي دوه اصلي شولې په واله چې وګړي چې ارشي دی یو نه وینا الله په دې لار کې وېد شي انسان له دعوت کې دي شي بلنه به کې دي شي د جنت د دروازو چې یا عبد الله اې د الله بنده دا غره ده کم سړی چې هغه د منځ ولا وي د له باب الصلات خو نوازونه کې دي شي چې په دنیا کې جهادونه کړي دي جهاد دروازه بدل आवाज کوي او چې صدقې ور کړي د صدقې دروازه بدل आवाज کوي چې په موږ باندې راځي مجاهدین مزن له دروازې چې په موږ راځي او کم سړی چې روزدار دی دغه لپاره باب الريان आवाज کوي شي ابو بکر شبي ویلي وېسما مور پلان استنه قربان یا رسول الله د چې څوک وي چې په ټولو دروازو باندې غل आवाज کوي شي ام دغه شند دي ذکر او کاظمین الغیظ او صدقه او جهاد او منځ او روزه رسول الله ویل نعم وارجو امید ستم ان تكون منهم شاغبه تمام په هغه انسانانو کې وي چې د جنت د ټولو دروازې تعالی واسونه هغه حقیقت چې ابو بکر مدور او چې انسانو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی څوک داس کې نشي او داسو کې ډېر کې ساو داسو کې معنی تکمیل او به وي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله گوئی کوم بلې خبر باندې چې نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه یې کې واجب دی شریک نشته او دا گوئی کوم چې محمد د الله بنده او رسول دی د جنت د ټولې دروازې ته واړه د اخلاص شي د داخلي کې چې په کومه باندې او غواړي او رسول سره دغه ټوکړه یې شوی دا امام ترمذی پر روایت چې اللهم اجعلني لما وغرزوا من التوابين دا اغه انسانانو چې توبه استری وي وجعلني ما وغرزوا من المطهرين دا اغه پاکانو دا ام ظاهري پاکه ام باطني حدیث کې راځي رسول الله فرمای ما من مسلمین نشته هیڅ مسلمان چې دا غره پر درې بچي وفات شي او بلوغ لري رسیدلی نه مگر دا چې کله جنت ته ور داخليږي د توړو دروازو سره ورته مخامخ شي او من ايها شاء دخل شي په کومه دروازه د سړی وګړي د ځان سره به داخلي او په دې شرط باندې چې دې انسان په صبر کړی او جزې فجر باندې کړی نه